دلته کې موږ په ځنګل کې یو ګاډی ګورو چې په هغې کې ښځو خاوند ناست وي او خپل ټایم تېروي. بهر نه دوی ته څه اوازونه راځي خو کله چې دوی د ګاډي نه بهر ته کوزېږي نو هلته کې څه عجیبه غوندې کې یو شی پروت وي چې یو ځناور وي او هغې نه چا سر کټ کړی وي ورته یې لړه کړې وي. په کومه چې دغه جینۍ ډېرې زیاته وویرېږي او فوراً خاوند ته وایي چې دلته نه ځو. د دې خاوند دغه خبرو سره اګري شي خو که دوی دواړه دلته نه لاړ شي نو دغه فلم کې به څنګه خوند راځي. څنګه چې دا دواړه په ګاډي کې کښېني شاته نه یو ماسک مین راشي او دغه جینۍ باندې حمله وکړي او دې نه سر قلم کړي او بیا هغه سړی دا جینۍ هم ځان سره هلته نه بوځي. بل خواته کې موږ درې ملګري په ګاډي کې ګورو چې روان وي او بیا دې هلته کې یو رسټورنټ ته اوسېږي چې چای وڅښي. ګولډي هلته کې یو هیلن نومې جینۍ ګورو چې هغې خواته ورځي او هغې سره خبرې کوي خو کله چې دا جینۍ انکار وکړي نو دا هلک واپس خپلو ملګرو ته راشي. دلته کې د هیلن جینۍ خاوند راځي او ګولډي سره په جنګ شي او هغه ډېر زیات ووښي خو د هوټل مالک راشي او د دوی په منځ کې خلاصې وکړي. په درې واړه کسان د هلته نه وشړي یعنې د درې واړو خپلو بېعزتي وکړه او یو ځل بیا دوی په سفر باندې مخکې خوشي شي. ګولډي په ګاډي کې خپل ملګري ورپسې ډېرې مسخرې کوي. بل خواته موږ هغه سړی ګورو چې خپلې ښځې سره په جنګ وي او ورته وایي چې کیدای شي که ته هغې سره پیله خبرې شروع کړې وي خو دا جینۍ ورته بار بار وایي چې ما خو هغې سره خبرې نه وي کړې خو د دې جینۍ خاوند دا خبره بالکل هم نه مني او د دې باندې شک کوي. بیا په روډ باندې یو ګاډی ولاړ وي چېرته کې چې سړی په دغه ګاډي کې لاش اچوي. دراصل دا هغه دوه کسان وي کوم چې خپل مخونو باندې ماکسونه لګولي وي. مارکس چې کله دا دوه کسان وګوري نو ټول نه زیات هغه ویرېږي چې دا کسان ولې په روډ باندې ولاړ دي. خو دا بل ملګري ورته وایي چې کیدای شي دا دلته کې شکاریان وي او شکار ته دې ځنګل ته راغلي وي او ته چې ورکوه څه شی پکې راځئ چې خپل ټریپ انجوی کړو. دوی بیا په موبایلونو کې ګوري چې نیټورک پکې نه وي ولې چې دوی له ځنګل منځ ته راغلي وي او په ځنګل کې خو کله هم نیټورک کار نه کوي. دوی درې واړه په لاره کې روان وي او بل خواته د دوه ملګري پیله نه دغه ځنګل ته رارسېدلي وي او هغې پیله نه خپل ټینټونه هم دلته کې لګولي وي خو دوی دواړه هم دلته کې داسې څه محسوس کړي چې شاته نه څوک موږ ته ولاړ دی. داسې محسوسه کړي چې هلته کې څوک ولاړ دی. جوړن چې کله دا وګوري هغه بالکل نیغ ودرېږي او دلته کې په دوی باندې څوک حمله کول ولاوي خو دا بل څوک نه بلکې د دوی خپل ملګري وي او دوی پیله نه دغه پلان کړی وي په کوم باندې چې دغه جینۍ ډېره زیاته ویرېږي. بل خواته موږ په دغه ځنګل کې یو ډېر زوړ کور ګورو کوم ځای کې چې ډېرې زیاتې وړې ګوډیانې په کور کې پرتې وي خو اخر دا خلکه څوک دي چې په دغه ځنګل کې دغه ګوډیانې په کور کې ویښولې دي. نو څه به دا تاسو ته مخکې په فلم کې ښیم او ما سره دا فلم تر اخره وګورئ. فلم کې موږ چې کوم ماسک مین کتلی وي هغې یو جینۍ راوړې وي او په خپل کور کې تړلې وي او بیا یو څټک راخلي او دغه جینۍ سر ته یې نیسي او هغه جینۍ مړه کوي کوم چې ډېر زیات خطرناک منزل وي او هر سړی یېرېدی شي. بل خواته هغه ټول ملګرو اور لګولي وي او یو ځای ناستې وي او له خندا خبرې کوي. دوی هلته کې شراب هم ډېر زیات څښي خو دوی ته دا پته نه وي چې هلته کې څوک ناست دي او په موږ باندې نظر ویښولی دی. جوړن راپاسي او خپل ملګرو ته وایي چې نن شپه به موږ ډېر زیاته انجوی کوو او دومره به انجوی کوو چې ټول عمر موږ دغه شپه یاد ساتو او دغه 3 ورځې به ډېرې زیاتې انجوی کوو او داسې به محسوس کوو چې دا زموږ د زندګۍ آخري ورځې دي. بیا موږ هیلن او جوني ګورو چې دغه ځنګل ته شکار ته راغلي وي او دا ملګري چې په نشه کې دلته کې وده وي او ځان نه هم نه وي خبر. بیا دلته کې یو بوډا سړی راځي چې له هغې په لاس کې هتکړۍ او څه اوزار وي. دا سړی ډېر زیات عجیبه ښکاري. ګولډي نه تپوس کوي چې ته څوک یې او ته څه غواړې او دلته کې څه کوې خو په دغه جواب کې دا سړی د څه هم نه وایي او بیا ته نه لاړ شي. دا خبره یو عجیبه غوندې کې وه ولې چې په شروع کې دوی ته 2 ماکس والا هلکان ښکاره شوي وو او اوس ورته دا بوډا سړی ښکاره شو او د یو ملګري پسې یو ځل بیا د خپل ملګري خاندي چې ته ډېر زیات یېرندونکی. بل خواته کې موږ جون او هغه جینۍ ګورو چې په ځنګل کې ګرځېږي او ښځې ته وایي چې ما له به بالو چېرته میلاویږي چې وینې او ته وایي چې دلته کې ګاډۍ سره کښېنه او زما انتظار وکړه او دا څه پیله ځل نه وي. بیا دغه جینۍ په غوږونو کې ایرفونې واچي او خپلې ګانې میوزیک شروع کړي. بل خواته جوني په ځنګل منځ ته لاړ شي او خپل شکار پسې ګرځېږي خو بیا اچانک شاته نه په دې باندې څوک په تیره اوزار کوي او دا سړی ډېر زیات ژوبل شي او لاندې په ځمکه باندې لړ شي او مخکې ځي. هغه تر دې په ملا کې نښتې وي او دا سړی مخکې حرکت نشي کولی خو بیا موږ هغه ماسک مین هلک وګوري او راشي په لاس یې چاقو وي او دې ته ماری کټ کړي او دا مړ کړي. دغه دوران کې جوني ډېرې زیاتې چغې وښې خو افسوس دا وي چې د دې دا ښځه د دې یوه چغه هم واونري ځکه خو چې دې په غوږونو کې هیډفونې لګولي دي او دې ته څه اواز نه ورځي. فلم کې موږ دا جینۍ ګورو چې هغه بیسمنټ کې وي چې څو ورځې پهله جینۍ مړه وه خو نن هغې په ځای باندې هیلن دا چې دلته کې ناسته وي او بېوسه وي چې دې دوه وروڼو راوستي وي او دلته کې بندي کړي وي. په پیله خو دا نه پوهېږي چې دا کم ځای دی او ولې دا خلکه ما مړه کوي خو بیا دا هلته کې یو کس وګوري چې دا دواړه یې رانیولي وي او د دې لاش کټ کوي
خو بیا دې جنې ته پته ولګي چې دا کوم ځای دی. دغه کسان اصل کې سړي خواره دي چې دا انسانان کټ کوي او بیا د هغې غوښه کچه خوري. هیلن دلته کې بندي وي او د دې پلار هلته کې په کور کې ډېر زیات پریشانه وي او بیا هغه پولیس سټیشن ته ځي او د هغې یو ملګری پولیس هغې ته د دې باره کې راپورټ کوي. دا دوه ملګري هلته نه تښتېږي او خپل نور ملګري راپیدا کوي او په دوی باندې شپه راشي. خو دا بل ملګری ورته وایي چې ډېر زیات مه یېرېږه او هېڅ هم بند نه کېږي، زه تا سره یم. او ته وایي چې نن شپه به موږ دلته نه ورسېږو. خو بیا دغه دوران کې هغه دوه سړي خواره راشي او په دې هلک باندې حمله وکړي. ټولو نه پیل هغه ګولډي مړ کړي او هغه مارکس هلک ځان سره بندي کړي او کور ته یې بوځي او دا راوړي او خپل بیسمنټ کې بند کړي. خو دا جنې چې کله دا وګوري نو دا یې وپېژني چې په هغه رسټورنټ کې ما سره بدتمیزي کړې وه او ورته وایي چې دلته څه شی کوي. او دې جنې تپوس وکړي چې آخر دا خلک څوک دي او موږ یې کوم ځای ته راوستي وو. خو دا ورته وایي چې دا دواړه وروڼه سره خواره دي او موږ به خوري. او دلته کې څه ساعت پیله دې 3 کسان راوستي وو او هغه یې کټ کړو او هغه یې مړه کړي دي. کله چې مارکس دغه کیسه واوري هغه نور هم ډېر زیات ویریږي او بیا دا دوه وروڼه راځي او دا هلک ځان سره بوځي او اوس دلته کې دغه جنۍ یوازې پاتې شي چې د چا پلار اوس هم پولیس سټیشن کې ولاړ وي. بیا بل خوا ته موږ دغه ځنګل کې د دې ملګرو کار هم ګورو. دغه پولیس دلته کې راشي خو په دغه ګاډي باندې نمبر پلیټ نه وي لګېدلی او نه د دې پته معلومولی شي چې آخر دا ګاډی د چا دی او د څو ورځونو په دغه ځنګل کې ولې ولاړ دی. دغه پولیس سړی ډېر زیات حیرانه شي خو موږ د هیلن پلار ګورو چې دلته کې ډېر زیات پریشانه خپلې لور پسې ولاړ وي. هغه هر حال کې غواړي چې خپله لور را پیدا کړي او هغه هم زر تر زر. بل غوته کې موږ په کور کې دا صورتحال ګورو چې مارکس یې راوستی وي او دا دوه کسان ورته ریډي ناست وي چې کله به موږ دا خورو. موږ دا جنې ګورو چې په دغه ځنګل کې منډه وخي او ورسره مارکس هم ګورو خو هغه زخمي وي او هغه تللی نه شي. هیلن مخامخ باندې هغه سړي خور راشي او دا پې حمله وکړي او دا هم دلته کې مړ. خو د دې هلک مور اوس هم ژوندی وي او له هغې په لاس باندې مارکس راغلی وي چې هغه د دغه سړي نه خپلو بچو بدله اخلي. خو دلته کې بې شاته دا جنې راشي او د دې په مرۍ باندې چک ولګي او دې نه غوښه وکړي او په دې ښځې باندې څو وارې وار کوي او بیا دا ښځه هم مړه کوي. یعنې څنګه چې حال دې نورو خلکو سره کړی و هیلن په دغه ښځې سره هم دغه شانتي حال و. هغې نه پسې هیلن مارکس ځان سره له لاسه نیسي او روډ ته راځي کوم ځای کې چې هغه پولیس او د دې پلار په انتظار باندې ولاړ وي چې فوراً یې په خپل ګاډي کې کښېني او ښار ته یې ورخوشېږي. خو مزه خو دلته کې راځي کله چې هغه بوډا سړی موږ په ځنګل کې کتلی و هغه چې کور ته راشي او په خپل کور کې چې خپله ښځه او بچي په دغه حالات کې وګوري نو هغه اوس هم ډېر زیات غوسه شي. او دا سړی بل څوک نه بلکې د دې خاندان سربراه او مشر او څنګه به دغه سړی د دغه خلکو نه بدله اخلي هغه به موږ تاسو ته په بل حصې یعنې په بل فلم کې ښایي. نو که دا فلم مو خوښ شوی وي ضرور لایک کړئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ.